اتم د 2024 کې کېدونکي دغه بشپړ لمر تندرنیونه یا کسوف چې یوازې د امریکا په خوا او شا کې لیدل کېږي چې دا په 3 یا 400 کلونو کې یوازې یو ځل پیښیږي چې ځینې اوس د همدې تندرنیونې سره وایي چې امام مهدي به راځي، مګر دا سمه خبره نه ده او هغه حدیث هم صحیح حدیث نه دی چې دوی وړاندې کوي چې دا درته وروسته تشریح کوم. مګر په اصل کې دا بشپړ لمر تندرنیونه پیښیږي څنګه؟ د فزیک پر اساس چې سپوږمۍ او ځمکه دواړه د لمر څخه تاویږي او همدې سره سپوږمۍ له ځمکې هم تاویږي په یو ټاکلي صورت او مسیر او گردش کوي. نو د همدې گردش سره سره یو وخت سپوږمۍ د لمر او ځمکې په منځ کې واقع کیږي چې له امله یې د لمر رڼا مکمله د نړۍ پر ځینو برخو بندیږي او د سپوږمۍ د سیوري له امله د ځمکې پر هغې برخې تیاره خپریږي. د یو څه وخت لپاره هغه ساحه بیا دغسې ښکارېږي او هغه خلک چې د دې اوسني لمر تندرنیونې سره وایي چې امام مهدي به راڅرګندېږي او قیامت به راځي او هغه یو حدیث هم ذکر کوي چې پکې راغلي د امام مهدي څخه مخکې به روژه کې لمر تندر نیسي. نو دا حدیث صحیح حدیث نه دی، ځکه دا چې چا روایت کړی هغه د عمر بن شیمر او د محدثینو په وینا چې د دې شخص احادیث صحیح نه دي او ډیری یې له ځانه جوړ شوي احادیث دي. نو لطفا د هر شخص په خبرو باور کولو څخه مخکې معلومات کول پکار دي ترڅو ځانونه له ګناه څخه وژغورو، ځکه نبي علیه السلام ویلي هغه شخص چې پر ما پورې دروغ وتړل د هغه ځای دوزخ دی. او په همدې سره به دا هم درته ووایم چې په افغانستان کې به په 2024 کې همدا رقم لمر تندر نیسي او په 2025 کې به پوره سپوږمۍ تندر نیسي که د خدای رضا وه. او دا کومه له ځانه خبره نه ده، مګر د لمر او ځمکې د صورت پر اساس ویل کېږي چې پر دې کال په دې ورځ به سپوږمۍ د لمر مخې ته راځي او تندر به واقع کېږي. هغوی چې وایي تندر د ګناهونو له امله راځي او څه نورې کیسې هم کوي هغه ټولې له ځانه جوړې شوي دي، ځکه د نبي علیه السلام په وخت کې هم همدا کیسې وې. کله چې د نبي علیه السلام لمسی وفات شو لمر تندر ونیولو نو خلکو ویل چې دا د نبی علیه السلام د لمسي په وجه دی. د نبی علیه السلام وویل چې دا هر څه د خدای د قدرت نښې دي او بل هیڅ هم نه دي. البته نبی علیه السلام به عبادت کولو د تندر پر وخت، ځکه نبی علیه السلام سره دا ویره وه چې چېرته زما پر قوم باندې عذاب را نازل نه کړی شي، ځکه تېرې قومونو باندې به د عذاب څخه مخکې څه دغسې علایم راښکاره کېدل، نو ځکه به نبی علیه السلام عبادت کولو. نور وما علینا الا البلاغ. د الله په امان.